داسې ښایسته باډي یې ده داسې نرانو ته به د چا پلار ټینګ سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورساسو ملګری سن ملګرو تاسو به ډاکټر فوزي دغه ویډیو کتلی چې ډاکټر فوزي یو افریقن ته سوی یو افریقن چې ناست دی سکړ غونته دی په هغه کې کینی نو بس هغه د ګرمۍ دونه زیات شروع کړی چې دا په خپل وی چاره د دې فنا وسو هغه مختلف چې دی هغه غړي وړي خبرې کوي ورته وی چاره د سره خپل میچینګ کومه نو ګوره د یو پښتنه ده او پښتني تر سره لدا په کار دي چې د خپل ځان کنټرول کې وساتي. هغه انګریزان دي دغه خود غمل ته هغوی ته خو هر څه آزاد دي خو زمونږ دین خو مونږ له دا اجازه نه راکوي چې یاره مونږ د انګریزانو سره دا وکړو. د بیا د دې د باډۍ ته وګوره دې دا کوم شی اغوستی دی ټوله بنډه پکې ښکاري. زمونږ چې کوم د سوشل میډیا ملګري دي زمونږ چې کوم داسې ملګري دي یا زمونږ دغه ویډیو شیر کوي چې دا دې جینۍ ته ورسي او دا د خپل حرکت چې دي دا پرېږدي. زمونږ دین خو چې دا د مسلمان دپاره فرده رالېږل د دا لپاره نه چې زه یو جاکټ واغوندم او دغه انګریزانو ته پکې ځان ښایم. نو ملګرو دغه ویډیو در باندې ګورم مونږ سره اوسئ. داسې ښایسته باډي یې ده داسې نرانو ته به د چا پلار ټینګ سي. طبیعي مخلوقه افریقایان هم ځان ته یو شي وایي په ځان مین خلک. Is it hot? I catch you on camera. So it would be $1 million reaction. I said it was $1 million reaction. You were in my camera when I checked you. I'm not gonna delete that. Oh, we are matching. Let's go to my study sir matching ko. ډیره ګرمي حد نه زیات ګوره دومره ګرمي ده چې سړی چې په هغه چوکۍ کې ناسته یا کونه یې وسوله نو هغه ریاکشن خو به تاسې کتلی نو ډېر ښایسته ما سره یې میچینګ کړی خدای پاک دې لري کاشکې مونږ هم په وړکینې کې جمونه درلودل اوس به د ما من دغسې باډي وه ولې زه له دې تور مخې نه کمه یم اوس به مې که وړکینې نه د مونږ په کلیو په کوڅو کې څو غریب آباد کې که چیرې هغه و څه ورته وایي سویمینګ پولونه بس بختور هغه خلک دي چې په وړکینې کې راغلي و امریکا کې پیدا سوي دي او دلته یو د لینډ اف اپرچونټي کې دي نو دا خو ثاني دې نشته په مردان کې زما یوه ویډیو ټرند کېږي په ټیک ټاک کې ثاني دې نشته په مردان کې هغه څه د لکه چنار د ونه دنګه